بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترامات دې ورسیږي. یو ځل بیا هم تاسو قدرمن لیدونکو ته هیله مند یم تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او د روغتیا جامې پر خپل تنو باندې ولرئ. زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ بیا هم مورد د بحث په څه شی باندې چې نن موږ بحث کوو مضمون مو ریاضي ده، د 11 ټولګي ریاضي ده، فضایي هندسه یا هندسې فضایي پیل د زده کوونکو. په دې ترڅ کې تاسو په تیر ویډیو کې ولیدل چې یو مستقیمه کرښه د یو مستقیمې کرښې سره څو نسبي حالتونو کې موقعیت لري، خو نن زده کوونکو د هغې په ادامه سره زه تاسو ته تشریح کوم. نن زده کوونکو تاسو ته زه دا غواړم چې تشریح او توضیح کړم چې زموږ عنوان هم تشکیلوي د دوه مستویګانو نسبي حالت. یوه مستوي د بلې مستوي سره په څو حالاتو کې موقعیت لري. دغه مبحث تاسو د خپل کتابونو په 9 او 30 پاڼه کې وګورئ، موږ سره یو ځای تعقیب کړئ او همدې ترتیب باندې تمرین یې د کورنۍ دندې په حیث باندې حل کړئ. زده کوونکو د خپل درس په ادامه سره لومړی راز د دې نښې کې وایي په عموم ډول باندې یو مستوي د بلې مستوي سره په 3 حالتو کې ده. په څو حالتو کې ده؟ په 3 حالتو کې ده. خیر راځئ لومړنی هغه نوم چې یو مستوي لري منطبق حالت ده هغه کوم حالت ده؟ که چیرته وایي دوی مستویګانې لږ تر لږه 3 داسې مشترکې نقطې ولري، یو مستوي 3 نقطې لري مشترکې نقطې لري چې نقطې ولري چې د یو مستقیم خط په امتداد پرتې وي. زده کوونکو که چیرته 3 مشترکې نقطې زده کوونکو د یو مستقیم خط په امتداد پرتې وي، یو مستقیم خط تشکیلوي. په یو استقامت چې کله پرتې وي یو مستقیم خط تشکیلوي، خو که چیرته په یو استقامت نه وي پرتې مستقیم خط نشي تشکیلولی. دې ته وایي دې نښې کې زده کوونکو د مستوي د نسبي حالت لپاره وړ دي سره دې چې په یو مستقیم خط یا هم په یوه لیکه باندې پرتې دي یو مستوي تشکیله کړې چې هغه زده کوونکو وایي چې دغه مستویانې د یو بل سره یو مستوي د یو بل مستوي سره منطبق حالت کې شتون لري. یو مستقیم خط په امتداد پرتې وي، مستوي چې تشکیلیږي د یو بل سره منطبق حالت کې دي. بیا هم زده کوونکو وایي که چیرته 2 مستویګانې لږ تر لږه 3 داسې نقطې ولري چې د یو مستقیم خط په امتداد پرتې وي، 2 مستویګانې دې حالت کې وایي چې منطبق حالت کې دي یا هم منطبق دي پر یو بل باندې. دې نښې کې زده کوونکو تاسې وګورئ امکان لري دې نښې کې 3 داسې نقطې وي چې ویلي دي په یو لیکه باندې موقعیت لري، همدې ترتیب باندې هره خوا کې داسې 3 نقطې وي چې په یو لیکه باندې پرتې وي، یو مستقیم خط یا مستقیمه کرښه یې جوړه کړې ده. په نتیجه کې دغه مستوي چې مابین کې ده پر دې لوی مستوي باندې منطبق حالت کې ښکاري. ښایي وایم چې دې نښې کې یو مستوي دا ده یو مستوي هم دا ده. دویم حالت چې زده کوونکو د متقاطع حالت په نوم یادیږي. متقاطع له تعریف سره تاسو آشنا یاستئ، خو دا چې په مستوي کې متقاطع حالت څه ډول ده دې نښې کې وایي چې که چیرته مستویګانې یو ګډ مستقیم خط ولري، یو دانه مستقیمه لیکه ولري، په داسې حال کې چې دواړه مستویانې ورته چسپېدلې وي، همدغه مستقیمه لیکه یا همدغه مستقیم خط د دواړو مستویانو یوه برخه تشکیلوي، یوه زولی تشکیلوي زده کوونکو. او په دې نوم که چیرته زه هره یو مستوي د دې نګاه څخه وګورم او دغه خط هرې مستوي ته زه جدا جدا فرض کړم یو مستوي په مکمل شکل باندې ښکاروي، خو نه دې نښې کې دغه خط مشترک ده او په نتیجه کې وایي چې 2 مستوي یو بل ته چسپولي دي یا هم د 2 مستویانو یو مشترک خط ده چې وایم په دې ناحیه کې د A B مشترک خط مشترک فصلې ده. دغه ناحیه زده کوونکو یوه تاسو وینئ چې یوه مستوي ده، دغه توره مارکر باندې چې رسمه شوې بله مستوي ده. دغه مستوي په دې مستوي باندې لومړی منطبق حالت کې واقع شوې ده پرته ده ورباندې، خو ګورو چې دغه خط چې د A B خط ده مشترک خط ده د دواړو مستویګانو. نو A B مشترک خط فصل ده او وایم چې دغه دواړه مستویانې په یو بل باندې متقاطع حالت کې دي. منطبق حالت زده کوونکو کله چې یو په بل باندې داسې منطبقه وي یا هم پرته وي خو متقاطع نامنظم شکل باندې یو بلې قطع کړي وي، متقاطع وي او A B کومه مشترک خط چې دې نښې کې مونږ نوم ترې واخیستو مستقیم خط د دوی ګډ فصل نومیږي. دریم هغه حالت چې زده کوونکو ورکړی ده لومړنی دا و، دویم دا او دریم هم موازي حالت ده. په دریم موازي حالت کې تاسې پوهیږئ چې موازي خطونه 2 موازي خطونه هغه خطونه دي چې تر لایې تنهایي پورې یو بل سره غځېږي، امتداد لري خو هیڅکله یو بل نه قطع کوي، مشترکه نقطه یو بل سره نه لري. خط د موازي خط په نوم یادیږي یا خطونه د موازي خطونو په نوم یادیږي. همدغه مبحث مونږ په 2 دانې مستویانو کې هم د تطبیق وړ ده. 2 دانې مستویګانې چې
هیڅ کوم ګډ ټکی ونه لري وایي سره موازي دي. یوه مستوي دا یو مستوي دا زده کوونکو که چیرته تاسې دا د یو زاویې څخه ورته وګورئ دغه مستوي دې مستوي ته په دې حالت کې پرته ده. یا هم زده کوونکو وایم دې ناحیه کې چې تاسو ته په دې ناحیه کې زه زده کوونکو ښکاره کړم دې ناحیه کې دغه کتاب دې کتاب ته دواړه د مستوي حیثیت لري. مستوي په شکل تاسې په پام کې ونیسئ دغه کتاب دې کتاب ته روبرو واقع شوی ده. هیڅ کوم ګډه مشترکه نقطه هیڅ کوم داسې متقاطع حالت هیڅ کوم داسې منطبق حالت پکې نه ده واقع شوی بلکې دواړه په یو مساوي فاصلې باندې یو بل ته ولاړې دي یا هم د یو بل په امتداد باندې یو بل سره موازي دي. هیڅ مشترکه نقطه نه لري. وایم چې په دې ناحیه کې دغه دواړه مستویانې د څه شي سره موازي دي. نسبي حالت یې موازي ده. ښایي دغه دریم شرط د دوه مستویګانو چې په دې ناحیه کې تاسو ته تشریح او توضیح شو. دوه مستویګانې درې حالت لري چې موازي منطبق متقاطع دي. درې واړه په شکل او په عبارت کې تاسې ولولئ. قدرمن لیدونکو د 30مې پاڼې پوښتنې کورنۍ دنده په همدې ترتیب باندې چې ما تاسو ته دغه مستویګانې رسمي کړي دي کرښو کې مې تاسو ته ښودلي تاسې هم کولی شئ چې رسم یې کړئ او په عملي بڼه باندې زده کړئ. د کورنۍ دندې برخې زده کوونکو هغه ستاسې کورنۍ دنده ده. هیتور سمینه حرکت کنین. زده کوونکو پاتې شو تمرین ستاسو د کورنۍ دندې جز ګرځېږي او په همدې عملي ډول باندې تاسې حلوئ او ماته په کومنټونو کې استوئ. د مشکل په صورت کې خپل مشکلات کومنټونو کې لیکئ. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله پامان.